راځو موږ ته چې بل کوم موضوع په MySQL کې موجود هغه موږ ته د لیمټ اند افسټ دی چې لیمټ موږ سره څه کار کوي او افسټ موږ سره څه کار کوي. ګوره موږ سره په ډیټابیس کې ریکارډ زیات وي. معلومه خبره ده چې تاسو یو ډیټابیس جوړوي یا تاسو یو ویب سټ جوړوي نو آلته عموما ریکارډز سٹور کیږي او ریکارډ چې د کله کله زرګونو تم رسیږي لکونو تم رسیږي نو آلته تاسو ریکارډ زیات وي. نو کچېته دا کمانډ لیکم چې سلیکټ آل فرام او بیا ټیبل نوم ورکوم نو آلته موږ سره څونه ډیټا وي هغه ټول راغلي. او زه څه غواړم زه نه غواړم چې په یو واره ټوله ډیټا وګورم. زه غواړم چې په یو واره 15 ریکارډ وګورم یا 10 ریکارډ وګورم یا 20 ریکارډ وګورم. د هغه لپاره زه یو لیمټ لګول غواړم. نو د هغه لیمټ د لګول لپاره موږ چې کوو موږ د لیمټ له کلاس څخه استفاده کوو. نو دا ګوره موږ سره ریکارډ زیات خو د هغه له جملې څخه یوازې موږ 3 ریکارډ راخسي. نو دې لپاره موږ چې کوو موږ کلاس لګو او هغه کلاس موږ چې هغه موږ د لیمټ کلاس دی. موږ به سلیکټ آل فرام سټوډنټس لګو هغه نور څه به موږ بیا لیکو چې لیمټ او لیمټ کې به موږ ورته لیکو چې 3. نو دلته به د ټول ریکارډ څخه یوازې 3 ریکارډ راواخیستل شي او هغه به موږ ته شو کړی شي. د سر چې کوم 3 ریکارډ دي هماغه به موږ ته چې شي هماغه به موږ ته شو کړی شي. نو اوس که چیرته زه داسې غواړم چې د سر 3 ریکارډ نه د دې نه وروسته چې موږ سره کوم 3 ریکارډ هغه شو کول نو د هغه لپاره بیا موږ له افسټ څخه استفاده کوو. نو ام دې لیمټ ته چې دی لومړی به موږ افسټ پاس کوو او بیا به موږ ورته لیمټ پاس کوو. افسټ کې به موږ ورته وایو چې کوم ځای نه شروع کا او لیمټ کې به موږ ورته وایو چې څو ریکارډ شو کا. ګوره لیمټ به ولیکې لومړی چې کوم ویلیو ورکوي هغه به افسټ ویلیو وي چې کومه ورکوي دویمه چې کوم ویلیو ورکوي هغه به د لیمټ ویلیو وي. لومړی چې کوم ویلیو دی مطلب دی چې کوم ځای شروع وکم او دویمه چې کوم ویلیو د مطلب دی چې څو ریکارډ درته وخم. نو کته ورته وی چې 0 نه شروع کا نو د 0 نه بلکې 1 نه شروع کوي. یعنی دا چې کله 0 ورکې دا یو نمبر بره شروع کوي 1 نه شروع کوي تا 3 ورکې نو 3 ریکارډ له شروع کوي. چې کله ورته چې 3 نه شروع کوي نو 3 نه 4 نه شروع کوي هم دغه سی بل ازي شپږو پورې تا د ریکارډ خي. نو دا موږ سره د لیمټ او د افسټ خبره ده. او په ویب سټونو کې تاسو کوم پیجنیشن کتلې کنه چې نیکسټ پیج او پریویس پیج دغه شی هغه ټول چې د په همدغه لیمټ باندې کنټرولېږي. او چې له خیر سره موږ مخکې پروژې ته لاړ شو نو عملی کار به پریو کو. اوس بل د تاسو په کیوري باندې پوي کوم. اوس کیوري کې دا شی څنګه لیکو نو سلیکټ باندې کې کوم کالمونه چې راخلي هغه باندې کې داغه په ځای به سٹار لیکي فرام باندې کې ټیبل نوم باندې کې ویر باندې کې کنډیشن باچوي. اوس دا ضروري نه چې ته خامخا ویر ولیکي. خو بیا هم کچې تاسو سره مطلب زماداري که تاسو ویر کلاس لګول وړ کا آرډر کارس لګول تاسو لګول شي او بیا تاسو کولای شئ لیمټ ورکړئ او لیمټ ته تاسو نمبر ورکړئ چې څونه لیمټ تاسو غواړئ. افسټ کې هم دغه څه دی سلیکټ باندې کې کالمونه چې راخلي هغه باندې کې فرام باندې کې ټیبل نوم باندې کې ویر باندې کې که ضرورت وکنو بس میلی کا لیمټ باندې کې لومړی به د افسټ ویلو ورکول بیا به د لیمټ. کچې ته تا یو نمبر ورکو نو هغه بل لیمټ حسابي. کچې ته 2 نمبر ورکو او کم دی ورکو بل نمبر دی ورکو نو هغه بیا تاسو لومړی افسټ استعماليږي او بیا به تاسو لیمټ استعماليږي. زه عملي ګورو. ګوره موږ څه په ډیټابیس کې دومره ریکارډز موجود دي او زه غواړم د دې له جملې څخه یوازې 2 ریکارډ وګورم. نو زه به کوم SQL ته راځم او SQL ته راتلو نو وروسته لیکم ورته چې سلیکټ all from. اوس کچې د لیکم سلیکټ all from او بیا ورته وایم چې student info یعنی زه یوازې لیکم چې ټول ماته ډیټا راوخل راشي مدا کیوري رن کوم دا تاسو لا پته د مخکې کلاسونه کې تاسو کتلې نو څونه ریکارډ شي هغه ټول مونږ ته شو کوي. خو زما ټول ریکارډز نه دي په کار نو زه بس کومه د دې student info یا ټیبل نو ورسته بل د زل لیمټ لګوم او لیمټ کې ورته چې زما سو ریکارډز په کار نه ضرورت هم چې زما 2 ریکارډز په کار دي. اوس راځم دا کیوري رن کوم نو تاسو به ګورئ چې د ټولو ریکارډونو جملې څخه به موږ ته یوازې 2 ریکارډ راکول کی چې د جواب شو بل د شبانه ریکارډ. کله ټایم چې را ماته 3 ریکارډ راغنو لیمټ نو څه به ضرورت 3 لګوم نو موږ ته به 3 ریکارډ راکړي. کله راشم وګو باندې کلیک کوم تاسو به ګورئ چې موږ ته 3 ریکارډ لاسته راځي. نو لیمټ څه مطلب دی لیمټ کې به تاسو ورته وایي چې مثال ما سره 2 ریکارډ دي خو د 2 ریکارډ زمانه دی په کار زما یوازې 3 ریکارډ په کار نو تاسو له 3 ریکارډ درکې. ګوره ریکارډ تعالی په کوم سیستم سره درکې دی زبردار تل کاپی کړل راشي سټوډنټ انفو ته اول جواب بیا شبانه نو داسې کوي د هم دغه ستاله ریکارډ درکې. کله دا پیسټ کوم راشي مرنه کوم نو ګور اول به د جواب دغه به شبانه به کمال وي. وڅ کچې د غوام چې اخرنه ریکارډونه تر لاسه کړم سو کما دا موږ چې کوم لاست ریکارډ زیات تر لاسه کولم نو ال د بیا تاسو آرډر لګوي ال د تاسو لګي آرډر به لګوي او آرډر کې دا کوم آی ډی نمبر د دې پر اساس به لګوي
په دې خو نشي لګولای ځکه اوس په دې نشي لګولای چې دا کوم آیډ نمبر دا په صحیح قطار کې نه دي 2 3 4 5 5 5 ګډ وډ دي دا چې کله 1 2 3 4 5 په ترتیب سره ویني به تاسو کولای شئ په دې باندې ولګوي بیا موږ مخکې نور ډیر عملي کار پاتې دی هغه باندې کار کوو نو دلته موږ سره چې دی هغه موږ سره هغه سیستم دی هغه به موږ مخکې ګورو اوس بل خبره چې افسر به څنګه لګو اوس خو تا بس دلته راغلی ورته دی ولګو چې ما ته ټول ریکارډ راوالو یوازې 3 ریکارډ وخنو تاسو د سر 3 ریکارډ وکړو اوس ته واړی چې دینه ورسته 3 ریکارډ وګورئ نو بیا به شي کې نو بیا به د سی اوکی چې دلته براشي او د دینه مخکې به بل ویلیو هم پاس کړي نو 3 خو دلی دي زم چې 3 نور رااله وخیا نو دا ستا افسر شو دا ستا چې شو لیمټ شو نو اوس که راشم او go باندې کلیک کړم نو تاسو به 3 نور ریکارډ وخی محمود جاوید عبد الله کته 3 نور کتل غوړل راشي ورته چې را شپګونه شروع وکا نو دا پته د شپګونه نه بلکې ونه شروع کی او اته نه حدث ریکارډ بدلوخي کته سره موجودي نو go باندې کلیک کړم تاسو سره به شپګونه شروع شي او دا یو ریکارډ تاسو دلته شو کړو نو دا موږ سره د لیمټ خبره ده لیمټ چې ولګي نو 2 ویلیوز ورک چې دا یوازې یو ویلیو ورک نو دا په لیمټ حسابيږي او کچې تا 2 ویلیوز ورک موږ چې کما ورک نو لمړی چې د هغه افسر استعماليږي او دویم چې د هغه موږ لیمټ استعماليږي او افسر د لوي مکه تا 0 ورک نو 0 نه شروع نه کې بلکې 1 نه شروع کوي کته چې تلس ورک لس نه شروع نه کې بلکې یو لس نه شروع کوي دا یو نمبر چې اپ شروع کوي نو دا موږ سره د لیمټ او د افسر خبره ده او دا تاسو کولای شئ مختلفو څه تاسو کې ورانه ویلې د هغه پر اساس هم ولیکئ مثال دوم چې select all from student info where سیدا where age is greater than 18 صحیح شو دا یو کنډیشن شو بیا ورته وایم چې څوک لیمټ لګاو لیمټ سونه د مثال د خبره 3 لګاوم دا میو لګو کزو سره شم داران کړم نو ګوره موږ د 3 ریکارډ راغو هغه ریکارډ چې عمرې له شو ډیر شونه اتلسونه زیاتو اوس که درته نیم چې آرډر هم کا آرډر بای نیم د نوم په دغه باندې آرډر کا ولته چې دا کوم لیمټ تاسو لګوي دا به تاسو آرډر نو ورسته لګوي مخکې باندې لګوي لمړی به آرډر کوي او بیا به تاسو لیمټ لګوي ډیر رقم ته لمړی به تاسو څه کوي لمړی به تاسو خپل کیوري ولیکئ بیا به ویر کلاس لګوي ویر کلاس نو څه به تاسو آرډر کلاس لګوي او آرډر نو څه به تاسو لیمټ کلاس لګوي اوس که راشم او داران کړم نو ټول به یو ځای موږ سره کار کوي لمړی کار خدای ټول ډیټا راوغسته نیم ایج ټول راوغسو بیا په دې کې هغه ریکارډ واچ چې عمر له اتلسونه زیاتو بیا په کیسو کو آرډرینګ کو ګور لمړی عبد الله راغی بیا جواد راغی بیا کمال راغی نو دا موږ سره خبره چې دا موږ سره خبره ده لیمټ او دا موږ سره خبره ده ابسرد ده